چې ټول عمر د په مسافرۍ کې تیر کړی، اوس چې کله دې خپل وطن ته راغی نو په داسې حالاتو کې راغی. السلام علیکم ورویانو، څنګه یې تاسو؟ ښه څنګه تاسو ته پته ده چې زه بدلته تاسو ته یو کس اله مخې ته کښېنوم که نه چې کله د هغه د ژوند سوالي همدقسې دغه رور راغلی دلته کې ما سره ناست دی. دې رور مې په سعودي عرب کې ټول عمر مسافري کړې ده. دا مونږ چې کوم ډونر دي که نه، دغه مونږ چې کوم لګیا یو دغه مدد کوو په دې کې دا رور هم زما سره ملګری و. په بیمارۍ باندې راغی او پاکستان ته راغی، ټسټونه یې وکړل. نو په ټسټونه کې ووتل چې ستا یو نه دواړه ګردې دې ختمې دي. دغه رور دا د مخامخ تاسو سره ناست دی. اور د ده نه چې د څه مسله ده د ډاکټر څه خبره کړې. ښه السلام علیکم. زما داسې حساب دی چې بیمار شوي په سعودي کې وم، هلته کې هم څه علاج کړی و مونږ، خو بیا رالم پاکستان ته. دلته مې ټسټونه وکړل، هغوی چې وایي ګردې دې ختمې دي. د دې نو ما ورته چې څنګه چې دا به دوایۍ سره وشي که نه، نو هغوی چې نه د دې آخري حال دا دی چې دا ګردې به بدلی کړو که نه. او هغوی چې کومه خبره کوي په خو زما اوس نه راځي. تا ته ډاکټر څه وایي چې په دې به څومره خرچه راشي؟ هغه وایي چې 40 لک روپۍ چې دي په دې باندې خرچه راځي. په دې کې موږ 2 اپریشن کوو، تاله څوک مطلب ګرده له بل څوک درکوي، بیا هم پې 40 لک روپۍ او بیا پې 40 راځي. چې فرض که ګرده زه بل له بۍ اخلم نو هغې باندې بیا راځي تقریبا 80 لک او یا 1 کروڑ روپۍ. ډاکټر دا خبره ده. نو بس خو زموږ د وسه نه ده. نو اوس ډاکټر وایي چې بهی دا به تو لکه ټایم ستا سره دومره نشته، ګردې ستا ختمې دي، کار نه کوي. چې څومره زر کېدای شي سبا که کولی شي نو میاشت یې مه پرېږده، او میاشت کې خامخا دا هغه چې دی دا وکړه. خو میاشت کې مو نه شو نو بیا به صحیح. نو بس بیا دا ده چې بس بیا خو زندګي کیسه شته دی نه. نو بس هغه وایي چې دی څوک ذمهواري موږ نه شو اخیستی چې دی نه باید به ټوله وګرځي. اوس تا له واش دلته وکړو؟ اوس زه واش نه لرم د هسپتال نه په دې ساعت باندې. په هفته کې 2 واشونه کوي ماله. او نو بس هغه چې نه کېږي بیا مې حالت خراب وي. نو هغه 2 واشونه چې ده په هفته کې ضروري هغوی چې دا به خامخا کوي. دغه روریان ټول تا ګوري نو ته دې غرونو ته څه بس دې روریانو ته خو دا وایم چې زما پیسې نه دي په کار، ما له دې څوک پیسې نه راکوي. زما د هسپتال ته بوځي، زما د هغو کې د علاج وکړي، زما پیسې ضروري شته. په خپله ما ټول عمر مزدوري کړې ده، اوس یې هم کولی شم چې ښه شم که کوي او خپله مزدوري ده کوم، په ځان سره خپل بچي وساتم. ملګرو دې ملګري یو خبر وکړه چې زما پیسو د ضرورت نشته، داسې چې ما له یو سړی پیسې راکړي. ځکه کوي ما له څوک څه پیسې راکړي نو یو به زما نه د کور دومره ماته ګوډي چې و زما نه پایي کې ولېږي، زما د علاج به بیا پاتې شي. خو دې ورته راپته نشته چې دا پیسې مو 10 روپۍ 20 روپۍ هم راټولې کړو، نو دغه 40 لک روپۍ به موږ ډېر په اسانتیا باندې برابر کړو. په دې رور په کور کې 2 بچي دي، یو ورکوټې 2 دی، یو ورکوټې لور ده، او د کور صرف واحد دغه یو سهاره وه، دغه چې دلته ناست دی چې په کم ټایم کې به د مسافري او مزدوري کوله. نو ماته به رینګ کو، ماته به وي چې همجې دغه څنګه خلکو ته ته پیسې ورکې، نو دغسې خلک زما ډېر خوښ دي او په دې کې به تا سره زه هم لاس امداد کوم. نو دا زما ډونر پاتې شوی دی، خو بس انسان په یو حال باندې نه وي. د خپل وس کړی دی، د خپله غاړه خلاصه کړې ده الله ته. اوس زمونږ او ستاسو نمبر دی چې راپاسو د دې رور ژوند بچ کړو. د ده لپاره نه، د ده دغې وړو بچو دپاره چا چې د پلار مینه اړو لیدلې نه ده. ځکه چې ټول عمر د په مسافرۍ کې تیر کړی، اوس چې کله دې خپل وطن ته راغی نو په داسې حالاتو کې راغی. دغه ټول وروڼو ته وایم ودرېږو به ورسره د ژوند په بچ کېدو کې به موږ خپله غاړه خلاصوله. ضروري نه را چې یو انسان دې راپاسي د سره د لکونو روپۍ مدد وکړي، ضروري نه را چې یو انسان دې راپاسي د سره د زرګونو روپۍ مدد وکړي. ستاسو خو 10 روپۍ وس کېږي، دغه خپل وس مطابق دغه 10 روپۍ به راخلو او د دې ملګري د دې رور د ژوند بچ کولو کې به موږ هغه خپله غاړه خلاصول. دا یاد وساته شروعات یې زه کوم او د کم کار شروعات چې مونږ کړی دی نو هغه الله پاک ضرور پوره کړی دی. هغه ضرورت هغه سخت الله پاک خامخا ختمه کړې ده. شروعات یې زه کوم،
دغه لګي لګي پیسې چې راټول شي دغه 40 لک روپۍ دومره زیاتې نه دي تاسو ورونو ته یو پیره بیا وې په کلکه به راسره ودرېږئ دغه چې کومې خویندې دي وزدارې دغه خویندو ته م ویم په کلکه به ودرېږئ چې داسې رور چې کوم په سخته کې مونږ سره ولاړو چې ده ماته ویلي وه چې زه به مدد کوم د دغسې خلکو نه اوس به مونږ دی یوازې بالکل نه پرېږدو مونږ به ودرېږو د رور سره شروعات یې زه کوم او ته به داسې کار کوې چې خپل د موبایل نمبر یا خپل د وټساپ نمبر چې کوم باندې تا سره دغه ورونه ډایرکټ رابطه کولی شي او تا ته په وټساپ باندې رینګ کولی شي خپل د موبایل نمبر دې ته ووایه 0344 312 45 45 دا زما دغه نمبر دی د موبایل په دې باندې پیسې هم ده او په دې باندې وټساپ هم ده دغه نمبر به تاسو ته په سکرین باندې هم راولم دغه رور په خوله باندې هم وي تاسو به په دغه باندې ویډیو کال کوئ او چې کله په ویډیو کال باندې تاسو ووینئ چې او دغه رور موږ ته مخامخ ناست دی نو د هغې نه پس به دې تاسو ته خپل بینک اکاونټ هم درکوي دغه ایزي پیسې هم شته په دغه نمبر باندې او تاسو به ورسره د خپل وس مطابق ضرور مدد کوئ شروعات چې څنګه ما تاسو ته ووایي چې زه کوم نو دغه شروعات زما د سایډ نه شو دغه لومبۍ 50,000 روپۍ زه هم په دې فایل باندې एकदम دا د دې رور د علاج شروعات شو او ګورو اوس چې تاسو رونه دې سره څومره ودرېږئ او څومره زر د اپریشن کېږي انشاءالله چې کله اپریشن وشي نو تاسو ټول رونو باندې به زیری کوم او بیا به دې ښیم چې به تاسو ته روح ناسي مخه